السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو که چیرې ستاسو موبایل ګرمیږي یا ستاسو موبایل ډیر زیات سلو وي نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. دغه ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې د خپل د موبایل سپیډ مو تیز کړئ او دغه رقم د خپل د موبایل ګرمېدل ور ختم کړئ. ملګرو ما په خپل موبایل کې بیخي زیات اپلیکیشنان انسټال کړي دي نو دغه رقم د ما موبایل ګرمیږي هم او سلو هم سي. نو کله زه دغه طریقه په خپل موبایل کې استعمال کړم نو د ما موبایل بیرته سم سي. نو دغه طریقه زه په خپل موبایل کې هم استعمالوم نو دغه 100% کار کوي. نو ما راسه تاسو ته هم ویډیو په جوړه کړم نو ملګرو تاسو له دې څخه ډېره زیاته پیدا اخیستلی سئ. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرته راوسه پورې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو ملګرو لر به تاسو راسي پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله تاسو پلی سټور خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې ولیکئ کیل اپس. ملګرو کله تاسو کیل اپس کې ولیکئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته راسي. دغه اپلیکیشن ملګرو کیل اپس کلوز آل اپس رننګ دغه رقم ملګرو 4.3 دی ریټینګ ده او 15 لکو کسانو دغه اپلیکیشن له دغه ځای ډاونلوډ کړی ده. نو دغه کیل اپس کلوز آل اپس رننګ اپلیکیشن به ملګرو تاسو له دغه ځای ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو اوس به تاسو لاړ شئ دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. نو ملګرو کله تاسو اول بار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم ملګرو ګورئ په دې کې موږ سره دلته یو کوچنی د ویډیو پر رقم اپشن ده. دلته خو ملګرو ګورئ تاسو ټول هغه اپلیکیشنان رااړوي کوم څه ګوره خلاص دي. دغه ټول هغه اپلیکیشنان ملګرو کوم څه خلاص دي. ګوره ملګرو تاسو دلته کتلی سئ ما دغه بټن پریس کړئ. ګوره دلته خالي یو پلی سټور خلاص ده. ما دا بیرته ګوره دا پلی سټور مې بند کړئ لیکن ګوره دلته دا ټول شان خلاص دي. نو دغه رقم ملګرو ګوره زه اوس بیا هم ګوره یو بل مثال هم در کوم. ګوره ملګرو ما دلته واتساپ خلاص کړئ. تاسو له مخه ګوره ما واتساپ خلاص کړئ بیرته زه راغلم ملګرو ګوره دا واتساپ ما دلته کلوز هم کړئ. له دې زما ګوره کلوز کې اوس شی هم دلته نه دی خلاص. که زه اوس ملګرو دلته راسم دغه اپلیکیشن ته ما دا کوم اپلیکیشن ما اوس ډاونلوډ کړئ ګوره دغه اپلیکیشن ما خلاص کړئ. زه لاندې رالم ګوره دلته به اوس هم له موږ سره ګوره واتساپ خلاص وي. ګوره زه بیا هم لاندې رالم ګوره واتساپ اوس هم خلاص ده. ملګرو د هر اپلیکیشن ستاسو خلاص کړئ دا بندیږي نه ملګرو دا بیا هم ستاسو موبایل کې خلاص وي په بیکګراوند کې رننګ وي یعنې تاسو ته نه در معلومیږي دا په بیکګراوند کې خلاص وي. ستاسو چارج هم خوري د موبایل او دغه رقم ستاسو موبایل در ګرموي هم او سلو هم وي ځکه ډېر شان ستاسو موبایل کې خلاص وي. نو دغه رقم ملګرو اوس به تاسو څه چم کوئ دا کوچنی د ویډیو په رقم اپشن چې د ملګرو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه کله تاسو کلیک وکړئ شو د سټینګ ته به ورسئ ملګرو او دلته به دغه اپشن تاسو آن کړئ. لاندې سره رالاست اخري اپشن د موږ سره کیل اپس په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو دغه پورته تاسو دلته الاو کړئ او دغه رقم اوکې به کړئ. نو ملګرو به تاسو شاته راسئ کله شاته رالاست په دغه اپشن باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دغه کله تاسو کلیک وکړئ ګوره سټارټینګ روان سو او دغه رقم ګوره واتساپ بزنس کلوزیږي واتساپ کلوزیږي او دغه رقم د کوم اپلیکیشنان په بیکګراوند کې خلاص وي ملګرو دغه به اوس ټوله بند سي یعنې دا یې لکه تاسو موبایل ریسټارټ کړئ هغه کوم اپشنان سي هغه ټول کې بندیږي. نو ملګرو تاسو دغه په خپل موبایل کې استعمال کړئ. نو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې ډېر زیات اپلیکیشنان انسټال کړي وي تاسو ته په خپله معلوم سي ستاسو موبایل به ډېر زیات تیز سي ملګرو چې هر څونه زیات اپلیکیشنان تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي وي نو ملګرو ستاسو موبایل به زیات هم سي او ګرمیږي به هم نه. نو ملګرو ما مخکې هم درته ویل دغه طریقه زه په خپله هم استعمالوم. زه خپله ملګرو په خپل موبایل کې ما بیخي زیات اپلیکیشنان انسټال کړي دي نو زما موبایل چارج هم زر خوري ګرمیږي هم او دغه رقم سلو هم سي. نو بیا زه دغه طریقه ورسره وکړم ما موبایل بیرته هم سم سي. په دغه باندې ګوره کلیک وکړم ګوره فلحاله وایي دیر از نو رننګ اپس فلحاله ګوره یو اپلیکیشن هم دلته نه ده خلاص. نو ملګرو ډېر خوندوره طریقه ده. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.